الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم دین مخکې آیت مبارک د یهودیانو یو بد عمل ذکر شو او هغه د الله په کتاب کې په تورات کې تحریف او تبدیلی کولو تورات کتاب د الله کتاب په هغه وخت کې او حق او سچ کتابو یا هم دغه یهودیانو په هغې کې د ځان نه تحریف او تبدیلي وکړه چې کومې خبرې د دوی د خواهشاتو خلاف وي هغې سره یې ټکراو راتو هغې ترې لرې کړې او د خپل خواهش مطابق نورې خبرې پکې د ځان نه شامل کړې د تورات کتاب نن په خپل اصل شکل کې موجود نه دی دغه شان انجیل او زبور دم آسمانی کتابونو په خپل وخت کې حق او سچ کتابونو سل صحیفې وي هغه حق او سچ وي خو دغه 103 آسمانی کتابونه د هغې په خپل اصل شکل کې میلاوېدل په ټوله دنیا کې نه کېږي یوه نسخه د تورات یو ځای نه راواخلي هغه به یو شان لیکلی شوي بله نسخه د بل ښار نه راواخلي او بل شانتي صرف واحد قرآن مجید کتاب دی چې د دې حفاظت ذمہ داری الله پاک اخیستې ده او په ټوله دنیا کې دا یو شان لوستلی کېږي د یو زبر زیر فرق پکې نه میلاویږي دا د قرآن مجید معجزه ده د الله په کتاب کې تحریف او تبدیلی کول دا څومره لویه ګناه ده او بیا شرک کول د الله پاک سره چې یهودیان حضرت عزیر علیه السلام ته نعوذ بالله د الله پاک زوی وقالت اليهود عزیر ابن الله عزیر علیه السلام د الله پیغمبر دی دی دا د الله زوی دی او عیسایان سوی وقالت النصارى المسيح ابن الله مسیح عیسی علیه السلام عیسایان وی عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله پاک زوی دی او بیا دا دوانه ډلې د جنت دعوه کوي وی موږ به جنت ته ځو او که دوزخ ته ځو نو د شمار یو څو ورځې به ځو ایام معدوده لفظ په دې لومبني آیت مبارک کې ذکر دی د یهودیانو هم دا دعوه وه او د عیسایانو هم دا دعوه وه چې یو څو ورځې د شمار دا به جهنم ته لاړ شو بیا به الله پاک راوباسي او جنت ته به هم داخل کړي ایام معدوده کې د یهودیانو متعلق دوه روایات دي چې یهودیانو دعوه داده چې د ټولې دنیا عمر 2000 کاله دی اگر چې دا دعوه د هغې غلطه ده هغې په خپل خیال کې د دنیا عمر 2000 کاله شمار کړی دی چې دا 2000 کاله ده نو د هر 1000 سال په بدله کې یو ورځ یعنی یو هفته 2 ورځې دا به موږ دوزخ کې یو او بیا به الله پاک جنت ته داخل کی دویم روایت د هغې متعلق دا دی چې دی ویل
چې زمونږ مشرانو چې کله موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو هلته چې لو ویستله 40 ورځې اعتکاف یې وکړو نو دغه 40 ورځې زمونږ مشرانو د هغه سخي عبادت کړی شرک یې کړی نو د هغې 40 ورځو د شمار برابر به جهنم کې مونږ ته عذاب میلو شي بیا به الله پاک جنت ته داخل کړي او په دې لومړنۍ پاره کې په آخر کې د یهودیانو او عیسایانو دا دعوه هم الله پاک ذکر کړې ده وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى یهودیانو به ویل چې څوک یهودیان دي به صرف یهودیان به جنت ته داخلیږي او عیسایانو به ویل چې څوک عیسایان دي نو هغوی به جنت ته داخلیږي نور څوک به جنت ته نه ځي یهودیان هم د جنت دعوه کوي او عیسایان هم د جنت دعوه کوي نو الله پاک به دلته رد کړی دی چې ای یهودیانو ای عیسایانو تاسو چې د جنت دعوه کوئ نو دا په کوم بنیاد باندې کوي الله پاک نه تاسو څه عهد او معاهده اخیستې ده نو که څه وي نو هغه تاسو راوړاندې کړئ هغه پیش کړئ هغه دلیل پیش کړئ خپل چې تاسو به جنت ته ځئ او بل څوک به نه ځي یا به د شمار یو څو ورځې دوزخ ته تاسو ځئ او بیا به تاسو جنت ته داخلیږئ او د عیسایانو دعوه چې حضرت عیسی علیه السلام هغه پانسی کړی شوی دی زمونږ عقیده دا ده چې حضرت عیسی علیه السلام ژوندی دی اسمانونو ته الله پاک ژوندی خیجولی دی او قیامت ته نږدې به الله پاک د دنیا ته رالیږي د دجال د فتنې د ختمولو دپاره زمونږ عقیده دا ده او قادیانان او عیسایان د دې ټولو یو عقاید دي چې عیسی علیه السلام پانسی شوی دی قتل شوی دی نو عیسایان وایي چې موږ څومره ګناهونه کوو به زمونږ منجي هغه حضرت عیسی علیه السلام دی هغه په دار ختلی دی پانسی کړی شوی دی نو دا به زمونږ د ټولو عیسایانو د ګناهونو کفاره ګرځېدلې ده داسې ناپوهه او ناسمه جاهلان خلق دي چې عیسی علیه السلام 2000 کاله مخکې تیر شوی دی او دی وی چې موږ کوم ګناهونه کوو تر قیامته پورې نو بس د هغې کفاره مخکې نه ادا شوې ده دا ټولې بې بنیاده خبرې دي عیسی علیه السلام ژوندی دی او د دې دین اسلام په رنګ کې به راکوزیږي ځان له به د پیغمبرۍ دعوه نه کوي پیغمبري به په خپل ځای بحالې پیغمبري ختمه نه ده لیکن دنیا ته چې راځي د یو امتی په حیثیت باندې د امتی په شکل باندې به راځي هم د دې قرآن مجید تعلیمات د دې به خلقو ته دعوت ورکوي په نبی علیه السلام د ایمان خلقو ته به دعوت ورکوي او دا به ورته نه وي چې په ما باندې ایمان راوړئ یا زما په کتاب انجیل باندې ایمان راوړئ ځکه هغه کتابونه منسوخ شوي دي قرآن مجید د هغې ناسخ او منسوخ کوونکی کتاب دی بیا په دویم آیت مبارک کې د هغې خلقو د دغې ګمراه خلقو چې یهودیان او عیسایان دي د هغې د ګناهونو ذکر یې کړی دی چې دوی دومره ګناهونه کړي دي یهودیانو او عیسایانو چې هغه ګناهونه تېنه ګیره اچولې ده هغه تېنه چاپېره شوي دي زړونه یې چې دی نو په غلاف کې دي څنګه چې به هغې ویل قلوبنا غلف زمونږ په زړونو باندې غلاف او پرده ده ستا خبرې ورته نه داخلیږي نو دغه شان هغه ګناهونو پرده تې تاو شوې ده نو حق طرف ته په دې وجه باندې نه راځي نو دا کسان همیشه دپاره دوزخیان دي او کله چې الله پاک د دوزخیانو ذکر قرآن مجید کې وکړي نو بیا د مؤمنانو د تسلی دپاره الله پاک د جنت ذکر ورسره کوي چې چا ایمان راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي ځکه کوم ځای کې قرآن مجید کې د ایمان ذکر دی نو د نیکو اعمالو ورسره ضرور ذکر شوی دی دې نه دا معلومه شوله چې د ایمان نه وروستو د اعمالو ضرورت ډیر زیات دی چې ایمان نه خو د نیکو اعمالو څه قدر او قیمت نشته دی او چې کله ایمان وي نو نیک اعمال قیمتي کیږي نو دا مؤمنان دا نیکان خلق دا به همیشه دپاره په جنت کې وي کافران مشرکان منافقان همیشه دپاره په دوزخ کې او ایمان والا خلق نیکان خلق دا همیشه په جنت کې وقالو او وای دا یهودیان لن تمسنا النار هرگز به اونه رسیږي موږ ته اور د جهنم الا مگر رسیږي به ایاما څو ورځې معدودتن د شمار چې یا ورځې یا 40 ورځې دا د هغې عقیده وه وی دومره عذاب به په جهنم کې میلو شي بیا به الله پاک جنت ته لیږي قل ورته ووایه اتخذتم آیا تاسو اخستې ده عند الله د الله پاک نه عهدا څه وعده داسې څه وعده داسې څه عهد او معاهده شته دی چې تاسو د الله پاک نه اخستي او په هغې کې دا خبره ذکري چې دا یهودیان به څو ورځې د شمار جهنم ته ځي او بیا به جنت ته ځي یا د عیسایانو کفاره دا شوې ده نو داسې ستاسو سره څه دلیل شته دی
عهدا سعهد معاهده فلن يخلف الله نو هرگز خلاف نکي الله پاک عهده د خپل عهد او وعده چې الله پاک چا سره وعده وکي هغه وعده خلاف نه دی هغه د وعده خلاف نه کوي نو هغه وعده تاسو راوړاندې کې او کنيشته سره دلیل او ثبوت ام تقولون آیا وای تاسو علی الله په الله پاک باندې ما لا تعلمون هغه خبره چې تاسو ته علم نشته دی دا د بی علمي او د جهالت خبرې دي چې تاسو وای ورځي یا څلوېښت ورځې به دوزخ کې عذاب وي بیا به جنت ته ځو نو دې تاسو سره څه علم نشته دی بلا ولنا دی خو ویل چې لن تمسنا النار دوزخ ته به نه ځو دوزخ اور به موږ ته نه رسیږي نو الله پاک جواب ورکوي فرمایي بلا ولنا د دوزخ اور به تاسو ته رسیږي او ولې به رسیږي من کسب سیئه چا چې کسب کړله ګناه سیئه ګناه یې وکړله واحاطت او چاپیره شوله به د دنه خطیئته ګناه د زړه په ګناهونو کې پټ شو زړه تک تور شو څنګه چې حدیث مبارک کې راځي انسان ګناو کې په زړه باندې یو تور داغ ولګي کله توبه وباسي نو هغه تور داغ ختم شي زړه واپس صفا شي او که توبه نه وباسي او پسې نور ګناهونه کوي نو هغه تور داغ رو سیوا کېږي تر دې پورې چې ټول زړه تور شي بیا د توبې توفیق ورته نه ملاویږي نیکو اعمالو ته زړه نه کېږي او ګناهونه کول ورته آساني دا نښه د دې ده چې د زړه نه ګناهونو ګیره اچولې د زړه په ګناهونو کې ډوبه او پټ دی فاولئک پس دغه کسان اصحاب النار دوزخیان دي هم فیها خالدون وی به دوی په دې دوزخ کې خالدون همیشه د پاره کدی هر څومره فریاد کوي چغې وهي جاړي او مدد غواړي دعاګانې غواړي خو هیڅ پروا پې د الله پاک نشته دی همیشه د پاره به د دوزخیان په دوزخ کې سوځېږي نو پې د الله رحم راځي نو پې د فرشتو رحم راځي والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي ایمان بنیاد دی او بیا په هغې باندې د نیکو اعمالو بلډینګ ودرول دي نو بنیاد هم فایده ورکوي انسان ته د ایمان ځکه بالآخر به د جنت ته ځي که هر څومره ګناهګار دی نو د ګناهونو مطابق به په دوزخ کې ورته سزا میلو شي او چا دپاره الله پاک وغواړي داسې به ډېرو خلقو ته بخښنه وکړي په خپل فضل سره مهربانۍ سره او چې نیک اعمال وي نو دی به دوزخ ته ځي نه بلکې براه راست به جنت ته داخلیږي نو دا د ایمان او د نیکو اعمالو برکات دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي کوم خلقو ایمان راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي اولئک دغه کسان اصحاب الجنت جنتیان دي هم فیها خالدون وی به دوی په دې جنت کې همیشه د پاره دوزخیان چې دوزخ ته لاړ شي او جنتیان جنت ته لاړ شي نو دا مرګ به د یو ګډ په شکل کې راوستی شي او دا به ذبح کړی شي او بیا به جنتیانو ته الله پاک وفرمایي چې ای جنتیانو مرګ ختم شو مرګ به تاسو له نه راځي تاسو همیشه په جنت کې اوسیږئ او دوزخیانو ته به وویلی شي چې ای دوزخیانو مرګ ختم شو مرګ به تاسو له په دوزخ کې نه راځي او تاسو په دوزخ کې همیشه دپاره اوسیږئ نو دوزخیان به د مرګ سوال کوي په دوزخ کې تمنا او آرزو به کوي دعا به غواړي د ځان د مرګ لیکن مرګ به ورله نه راځي همیشه دپاره به په سزا کې گرفتار وي وقالوا او وای یهودیان لن تمسنا النار هرگز به اون رسیږي موږ ته اور د جهنم الا ایاما معدوده مگر یو څو ورځې د شمار قل ووایه ورته ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یهودیانو ته ووایه عیسیانو ته ووایه اتخذتم آیا تاسو اخستې ده عند الله د الله پاک نه عهدا څه عهد وعده معاهدم اخستې ده د الله نه فلن یخلف الله هرگز به خلاف نه کوي الله پاک عهده د خپلې وعدې خو وعده نشته تاسو سره ام تقولون یا وایه تاسو علی الله په الله پاک باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو ته علم نشته دی د بې علمۍ د جهالت خبرې دي ستاسو بې بنیاد او بې ثبوته خبرې دي بلا ولې نو جهنم اور به تاسو ته رسی من کسب سیئه چا چې کسب کړله یوه ګناه و احاطت به او چاپیره شوله د دنه خطیئته ګناه ده فاولئک پس دغه کسان اصحاب النار دوزخیان دي هم فیها خالدون وی به دوی په دې دوزخ کې همیشه دپاره والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي دي
اولئک دغه کسان اصحاب الجنت جنتیان دي هم فيها خالدون وی به دوی په دې جنت کې همیشه د پاره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.